اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زده کوونکو نن غواړم د تناسب درې نوره خاصیتونه هم تاسو سره وپېژنم. څلورم خاصیت یې دغسې دی چې که په تناسب کې د نسبتونو صورتونه او مخرجونه په خپل منځ کې سره بدل کړو بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. لکه دغه نوی تناسب چې د دې څخه لاسته راغلی دی ځکه چې دلته ای بي خپل منځ کې ځایونه بدل کړي دي او دلته سی بي خپل ځایونه سره بدل کړي دي. مثال 1/2 مساوي کېږي د 2/4 سره که ځایونه ورته بدل کړو بیا هم یو نوی تناسب دی. 2/1 مساوي کېږي 4/2 سره. که یې ثبوت کوو د طرفینو د ضرب حاصلې د وسطینو ضرب حاصل سره باید مساوي وګورو. که چیرې مساوي وي صدق یې کړی دی او که مساوي نه وي صدق بیا نه دی کړی. نو 2 ضرب 2 مساوي کېږي 1 ضرب 4 سره. دا چې د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو ضرب حاصل سره مساوي دی نو ویلی شو چې دا خاصیت د تناسب لپاره صدق کوي. ښه پنځم خاصیت دغسې دی چې که په تناسب کې د نسبتونو صورتونو ته یا مخرجونو ته مساوي عدد ورضرب شي په شرط د دې چې د عدد خلاف د صفر وي بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راتلی شي. لکه دغه عمومي شکل دلته د نسبتونو صورتونو ته n مساوي عدد ورضرب شوی دی او په دغه ځای کې د نسبتونو مخرجونو ته په مساوي ډول د n عدد ورضرب شوی دی نو بیا هم هغه دوه نوي تناسبونه دي. مثال ته متوجه شئ 2/4 مساوي کېږي د 1/2 سره. نو دلته n مساوي 3 عدد که چیرې ور ضرب کړو د دواړو نسبتونو صورتونو ته دغسې لیکو چې 2 ضرب 3/4 مساوي کېږي 1 ضرب 3/2 سره. که لږ یې ساده کړو 6/4 به مساوي وي د 3/2 سره. که د تناسب ثبوت کوو نو طرفینو د ضرب حاصل به د وسطینو ضرب حاصل سره ګورو. 6 ضرب 2 12 مساوي کېږي د 4 ضرب 3 یعنې 12 سره. دا چې د وسطینو د ضرب حاصل د طرفینو د ضرب حاصل سره مساوي دی نو ویلی شو چې دغه ډول خاصیت هم د تناسب لپاره صدق کوي. که په مخرجونو کې ور ضرب شي دغسې 2/4 ضرب 3 مساوي کېږي 1/2 ضرب 3 بیا هم یو نوی تناسب دی ځکه چې د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو د ضرب حاصل سره مساوي کېږي. 2/12 مساوي دی د 1/4 سره. اوس یې ګورو چې د طرفینو ضرب حاصل هم د وسطینو ضرب حاصل سره مساوي کېږي. 2 ضرب 6 12 مساوي کېږي 12 ضرب 1 12 سره. نو ځکه دغه شان هم د تناسب لپاره صدق کوي. ښه شپږم خاصیت دغسې دی چې که په تناسب کې د نسبتونو صورتونو ته د مخرج عدد ور جمع شي یا ترې تفریق شي بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. مثال 2/3 مساوي کېږي 4/6 سره. نو دلته که چیرې د مخرج عدد صورت سره جمع کړو داسې لیکو 2 جمع 3/3 مساوي کېږي د 4 جمع 6/6 سره.
دغه پخپله یو نوی تناسب شو. 15 پر 3 مساوي کېږي د 10 پر 6 سره. دغه ځکه یو نوی تناسب شو چې د طرفینو د ضرب حاصل یې د وسطینو ضرب حاصل سره مساوي کېږي. لکه 6 ضرب 15 هم 10 کېږي او 3 ضرب 10 هم 10 کېږي. ښه که چیرې ترې تفریق شي بیا هم یو تناسب دی. بیا هم یو تناسب دی. 2 منفي 3 منفي 1 پر 3 مساوي کېږي 4 منفي 6 منفي 2 پر 6. ځکه چې د طرفینو ضرب حاصل بیا هم د وسطینو د ضرب حاصل سره مساوي کېږي. منفي 1 ضرب 6 منفي 6 مساوي کېږي مثبت 3 ضرب منفي 2 منفي 6. دا چې د وسطینو د ضرب حاصل یې د طرفینو د ضرب حاصل سره مساوي دی، نو بیا هم ویلی شو چې دغه ډول خاصیت هم د تناسب لپاره صدق کوي. ګرانو زده کوونکو درس یې په همدغه ځای بس وي. بیا چې د یو بل درس سره درېږم، د الله په امان.